أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. سورة الأعراف 122 نمبر آیات تے. تردیزے پوری واقعہ دا موسیٰ علیہ السلام ذکر شو پا دلیل نقلی کی. دیزے نورست با اللہ رب العالمین پا بنی اسرائیلو او نور مشرکانو باندې مختلف ردونه او هغوی ته مختلف زجرونه ورکوي او دارنګه الله رب العالمین به رد شرک کوي. بیا په آخر د صورت کې الله رب العالمین ناشنا آداب ذکر کوي، دعوت ناشنا آداب به د مؤمنانو دپاره. نو دا ردونه دي په مشرکانو او بني اسرائیلو باندې او زجرونه هغوی ته او رد شرک دی. وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ. آیت کریمه کې الله رب العالمین رد کی په مشرکانو باندې. دغه انسانان چې اوس پیدا کیږي دوی نه الله رب العالمین په عالم الذر کې دا وعده اخیستې وه چې زه ستاسې رب یم که نه یم. دې ټولو وعده کړې د الله رب العالمین سره چې و ته زموږ رب یې، خو سره د دې نه رالګېږي او بیا شرک کوي د الله سره. وَإِذْ أَخَذَ او کله چې واخیستلو ربک رب ستا من بني آدم د بني آدمو نه من ظهورهم د شاګانو د هغوی نه ذریتهم اولاد د هغوی واشهدهم او ګواهان یې کړل دوی علی انفسهم په خپلو ځانونو باندې الست بربکم چې آیا زه نه یم رب ستاسې. قالو دوی ویلې بلا ولې نه شهدنا ګواهي کوو مونږه چې ته زمونږه رب یې. بعضې مفسرین ویلي د آیت کریمه باره کې چې مراد د دې نه د آدم علیه السلام د شانه پیدا کېدل دي چې په عالم الذر کې دغه ټول انسانان چې تر قیامته پورې پیدا کېږي د آدم علیه السلام د شانه پیدا کړل او بیا ترې نه د الله عضو واخیستلو. او بعضې مفسرین وایي چې من بني آدمه دلته یې بني آدمو د شاګانو نه ویلي دي. مقصد وایي دلته دا دی چې د آدم علیه السلام د شانه الله رب العالمین اولاد پیدا کړلو، بیا د هغې د شاګانو نه چې نور اولاد پیدا کړلو، د هغې د شاګانو نه نور اولاد داسې په سلسله باندې تر قیامته پورې چې کوم انسانان پیدا کېږي نو دغه ټول چې دی یو د بل د شانه راوویستل د سرو میږیانو په شکل باندې او د هغوی نه یې د الله عضو واخیستلو. ان تقولوا یوم القیامة انا کنا عن هذا غافلین. ان تقولوا چې ونه وایې یوم القیامة په ورځ د قیامت انا كنا چې یقینا و مونږ عن هذا د دین غافلین نا خبره دغه توحید نه خبرو به دا خبره ونه کوي. او تقولو یا ونه وی انما اشرک چې یقینا شرک کړو آباؤنا پلارانو زمون من قبل مخکې دینا وکنا و مونږ ذریه من بعدهم اولاد من بعدهم رست د هغوی نه مونږ خو د هغوی په اولاد کې راوړو زمونږ پلارانو نیکونه شرک کړو نو مونږ هم ورپسې همداسې را روانو. دا خبره چېرته بیا ونه کوي. نو الله رب العالمین د هغوی نه الله عضو واخیستلو. افتهلکنا یا هلاکې ته مونږ بما فعل المبتلون بما په هغه کار فعل المبتلون چې کړی دی باطل پرستو کوم کارونه کړي دي د هغې په وجه باندې مونږ هلاکې. دا عذرونه بیا تاسو چېرته پیش نه کوي. وکذلک نفصل الآیات وکذالک او دغسې نفصل الآیات په تفصیل سره بیانو مونږ الآیات آیاتونه دلیلونه او آیاتونه مونږ په تفصیل سره بیانو. ولعلهم او دې دپاره چې دوی یرجعون را وګرځي الله ته را وګرځېږي او حق ته را وګرځېږي. واتل علیهم نبأ الذي آتیناه آیاتنا فانسلخ منها. د آیت کریمه کې الله رب العالمین رد کی په بني اسرائیلو باندې. هغوی به ځان ته د مغفرت او دارنګه د الله رب العالمین د قرب او نزدېوالي نسبت کولو. الله رب العالمین ورته فرمایي که تاسې داسې یئ نو ستاسې د عالم مثال ولې الله رب العالمین د سپي سره ورکړی دی.
وتلو اول ولا علیهم په دوی باندې نبأ الذی خبر دا هغه کس آتیناه چې ورکړي وو موږ هغه ته آیاتنا آیتونه خپل آیتونه د هغې علم ورکړی وو. مراد د دې نه بلعام ابن بعوره دی چې دا په بني اسرائیلو کې یو عالم او پوه شخصیت 12,000 شاګردان او مفسرین لیکلي دي او د مستجاب الدعوات دعاګانې به قبلېدلې. د وخت پادشاه ورته لالچ ورکړلو، مادیات ورته ورکړو، د موسی علیه السلام په مقابل کې تحریض کړلو چې په هغه باندې خپله ژبه را خلاصه کړي، د هغې مقابل کې دعاګانې وکړي او د هغه مقابل کې ودرېږي. الله رب العالمین د مثال د سپي سره ورکوي. فانسلخ منها نو ووتلو د هغې نه، د هغې آیاتونو نه ووتلو په عمل پرېښودلو سره، عمل یې پرېښودلو. فاتبعه الشیطان نو ورپسې شو الشیطان شیطان، فکان نو شو من الغاوین د ګمراهانو نه، ګمراهانو د جملې نه شلو. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه اخلد الى الارض، د ځمکې ته مایله شولو، دنیا ته مایله شولو. الله رب العالمین د مثال د سپي ورکړلو. ولو شئنا او که چیرې غوښتلی وی مونږ لرفعناه نو پورته کړی به وی مونږ هغه بها په دې آیاتونو سره، ولکنه لیکن دی اخلد مایله شو الى الارض ځمکې ته، ځمکې نه مراد دنیا ده، دنیا ته مایله شولو. واتبع روان شو هواه د خپل خواهش پسې، د خپل خواهش تابعداري وکړله. ومثله كمثل الكلب، د جمله کې اوس د مثال ذکر کی، د مثال په شان د سپي دی، لکه څرنګه چې سپی په هر حالت کې دا ژبه یې راویستې وي، که ته پې حمله کې او که ته یې پرېږدي دا ژبه یې راویستې وي. نو دارنګه دا عالم هم شلو، د سپي په شان ته دغه ژبه راویستله او حرص په ده کې پیدا شلو. یا معنا دا ده لکه څرنګه چې سپی په هر حالت کې دغه ژبه یې راویستې وي، که ته پې حمله کې او که پرېږدي نو دا ژبه یې راویستې وي او یو قسم دا خولې خوځېږي. نو دارنګه دا عالم هم دی، که ده ته آیتونه ورکړی شي که ورنه کړی شي، په ټولو حالاتو کې دی یو شانته دی، حق د سپي په شانته دی. نو دا یو مذمت دی چې الله رب العالمین د دې بیان کړی دی. او دا بیا د دې امت علماء سوء دپاره هم دی. هغه علماء سوء بد علما چې هغوی قرآن او سنت پرېښودلی دی، هغوی د بادشاهانو د کفر او د شرک دپاره د مادیاتو د وجې نه دین په خلکو باندې ګډوډۍ او کفر او شرک او بدعاتو تجدید قسمه قسم توجیحات کی. نو هغه علماء سوء او بد علما د هم د دغه سپیانو په شانته دي. الله رب العالمین فرمایي فمثله نو حال د کمثل الکلب، په شان د حال د سپي دی. ان تحمل علیه که ته حمله کې په هغه باندې یلهث نو ژبه راوباسي یا ژبه راځوړندوي، او تترکه یا پرېږدي هغه یلهث ژبه راوباسي، په هر حالت کې دی د ژبه راوباسي. نو دارنګه دغه عالم دی هم په هر حالت کې چې دی دا ژبه راوباسي د دنیا د مادیاتو د حرص او لالچ د وجې نه. دا ناشنا مثال دی چې الله رب العالمین د علماء سوء د سپي سره ورکوي. وجه دا ده چې دوی سره مشابهتونه ډېر زیات دي. یو دا دی چې سپی دی چې پسې غپېږي، معمولي غوښه او معمولي خوراک دی ورته واچوي نو هغه بندېږي. نو دغه ملایان هم داسې دارنګه سپي کې د عادت وي چې په خپل همجنس باندې حمله کوي، نو دارنګه دغه مولا هم داسې وي. دارنګه سپیانو کې د عادت مرداره ورته ډېره خوښه په نسبت د حلالو باندې، نو دې ملایانو کې هم داسې عجیبه ناکاره صفات وي. دارنګه سپي کې د عادت وي چې مرداره کې بل سپی د ځان سره نه پرېږدي او دا پې باندې ډېر بد تمامېږي. نو دا ملایان هم همداسې. نو داسې نور قبیح قبیح صفات دي چې هغه په سپیانو کې موجود دي، نو هغه دغه باطل پرسته خلکو کې هم موجود دي. نو ځکه الله رب العالمین دا مثال ورکوي. ذلک دا مثل القوم الذین، مثال دا هغه قوم دی کذبو چې دروغجن ګڼي بآیاتنا آیاتونه زمونږ. فقصص القصص، فقصص القصص نو بیان که دا بیان لعلهم دې دپاره چې دوی یتفکرون فکر وکړي، خلک فکر وکړي او د فکر نه کار واخلي. ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا، د آیت کریمه کې الله رب العالمین تقبیح دا مثال ذکر کی. ساء بد مثلا القوم الذين، په مثال کې هغه قوم کذبوا چې دروغجن ګڼي بآیاتنا آیاتونه زمونږ. دا خلک په مثال کې ډېر بد دي. وانفسهم، او په خپلو ځانونو باندې کانو یظلمون، دوی ظلم کوي.
من يهد الله فهو المهتدي. ایت کریمه نو صلی الله رب العالمین مختلف زجرونه شروع کوي منکرینو ته، باطل پرست او مشرکان او کفار او منکرینو ته مختلف زجرونه به الله رب العالمین ورکي. د ایت کریمه کې الله رب العالمین زجر ورکي کوم انسانان چې الله گمراه کی دا لوی تاوان والا خلق دی. ګوره من يهد الله چاته چې هدایت وکړي الله تعالی فهو المهتدي، همدا هدایت مندون کې دی، دا هدایت مندون کې شلو په حقیقت کې. ومن يضلل او چاله را چې گمراه کی فاولئک نو دغه کسان هم الخاسرون، هم دوی تاوان والا دي، گمراهی والا خلق د تاوانیان دي. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والانس. د ایت کریمه کې الله رب العالمین بل زجر او زور نه ورکي، دا خلق د حیواناتو نه بدتر دي، وجدا دوی کې غفلت موجود ده. ولقد ذرأنا یقینا پیدا کړی دی مونږ له جهنم د جهنم د پاره کثیرا من الجن، ډیر د پیریانو نه، والانس او انسانانو نه، ډیر د انسانانو او پیریانو نه مونږ جهنم د پاره پیدا کړی. لهم دوی لره قلوب زړونه دي لا يفقهون بها چې نه پوهیږي په هغې سره، په حق باندې نه پوهیږي. ولهم اعین او دوی لره سترګې دي لا یبصرون بها چې لیدل نه کوي بها په هغې سره، حق نه ګوري په هغې سره. ولهم او دوی لره آذان غوږونه دي لا یسمعون بها چې اورېدل نه کوي بها په هغې سره، په غوږونو باندې حق نه اوري. اولئک دغه خلق کالانعام په شان د څاروو دي، بل هم بلکې دوی اضل ډېر بېلارې دي د هغوی نه. حیوانات د خپلې ګټې او د تاوان ځای پېژني، خو دوی د خپل ګټې او تاوان ځای نه پېژني. اولئک دغه کسان هم الغافلون، هم دوی ناخبره دي، غفلت کې پراته دي، غافل او ناخبره دي. ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها. د آیت کې اوس الله رب العالمین د غفلت نه د نجات سبب ذکر کی، هغه دا دی د الله رب العالمین نه دعاګانې وغوښتل، الله رب العالمین ته اسماء حسنا وسیله کوله. ولله الاسماء الحسنى، او خاص الله لره الاسماء الحسنى نمونه ښایسته دي. فدعوه نو دعا وغواړئ د هغه نه بها په دې سره، الله نمونه هغه ته وسیله کوي او په دې سره دعا وغواړئ. وذروا الذین، او پرېږدئ هغه کسان یلحدون چې کږوالی کوي فی اسمائه په نومونو د الله تعالی کې. الله رب العالمین په نومونو کې کږوالی دا دی چې د الله نوم د الله صفت هغه مخلوق ته انسان ورکي، یا غیر الله د الله رب العالمین په نومونو او صفتونو باندې ونومئ. او داسې نور ډېر صورتونه د شته دی، دا د الله رب العالمین په نومونو کې الحاد او کوږوالی دی. سیجزون نظر دی چې بدله به ورکړی شي ما د هغه عملونو کانو یعملون چې دوی کوي، دوی چې کوم اعمال کوي د هغه بدله به دوی ته ورکړی شي. وممن خلقنا امة یهدون بالحق وبه یعدلون. آیت کې اوس الله رب العالمین اشاره کوي چې هر زمانه کې به نیکان خلق هم موجودي، داسې خلق چې د داسې ملحدین او الحاد والاو مقابله کوي او په حق باندې ولاړ او په حق باندې فیصلې کوي. وممن او د هغه چا نه خلقنا چې پیدا کړي دي مونږه امة یوه ډله ده یهدون بالحق چې بیان کوي د حق، وبه او په دې حق سره یعدلون فیصلې کوي. په هره زمانه کې به داسې یو ډله او جماعت وي چې د حق بیان به کوي او حق باندې به چې دی خپلې فیصلې کوي. والذین کذبوا بآیاتنا سنستدرجهم من حیث لا یعلمون. د آیت نه وروسته مختلف زجرونه الله رب العالمین مشرکانو او کفارو ته ورکوي. والذین او هغه کسان کذبوا چې دروغجن ګڼي بآیاتنا آیاتونه زمونږ، سنستدرجهم زر دی چې راوبنیسو مونږ دوی، په دمه دمه باندې به راونیسو، په چل چل باندې به راونیسو. من حیث د هغه ځای نه لا یعلمون چې دوی نه پوهیږي. واملی لهم ان کیدی متین. بعضې کفارو ته الله رب العالمین مهلت ورکي، ابو جهل او داسې نور کفارو ته تر ډېره پورې مهلت ورکړو. اوس زمانه کې هم داسې وي، الله رب العالمین چې بیا راونیسي د هغه نیول ډېر سخت وي. واملی او مهلت ورکوم زه لهم دوی ته، ان کیدی یقینا تدبیر زما متین مضبوط دی. الله رب العالمین تدبیر او چل دا ډېر مضبوط دی. یو ځل چې انسان راونیسي ان بطش ربک لشدید، الله رب العالمین نه نیول دا به ډېر سخت دی. اولم یتفکروا ما بصاحبهم من جنة. اولم یتفکروا آیا فکر نه کوي دوی
ما بصاحبهم چې نشته دی په ملګري د دوی باندې من جنت هیڅ لیونتوبه. رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې هیڅ لیونتوب نشته دی. ان هو نه دی دا الا نذیر مبین مگر ویره ورکوونکی دی ښکارا. نبی صلی الله علیه وسلم ویره ورکوونکی و. اولم ينظروا في ملکوت السماوات والارض دوی د دې ځمکې او اسمانونو بادشاهۍ کې هم فکر نه کوي. دې ته د فکر وکړي کېدای شي دوی دا نیټه رانږدې شوي. اولم ينظروا آیا نه ګوري دوی فی ملکوت السماوات په بادشاهۍ د اسمانونو والارض او ځمکه کې وما او په هغې کې خلق الله چې پیدا کړي دی الله تعالی من شیء د هر څیز نه. وانا او په دې خبره کې عسى ان یکونه کېدای شي چې وي به قد اقترب رانږدې شوي اجلهم نیټه د دوی هغه د مرګ نیټه رانږدې شوي وي. فبأي حدیث بعده یؤمنون فبأي حدیث نو په کومه خبره بعده وروسته د قرآن یا د الله نه یؤمنون ایمان راوړي دوی. الله رب العالمین نه او د قرآن نه وروسته خوا په شي باندې ایمان راوړي. من یضلل الله فلا هادی له د آیت کې د مخکې تاکید دی. من یضلل الله هغه څوک چې ګمراه کړي الله تعالی فلا هادی نو نشته دی هیڅوک هدایت کوونکی له هغه ته. ویذرهم او پرېږدي دوی فی طغیانهم په سرکشۍ د دوی کې یعمهون سرګردانه. خپله سرکشۍ کې به سرګردانه ګرځي. یسألونک عن الساعة ایان مرساها ایت کریمه کې الله رب العالمین زجر ورکړي کفارو ته. دا زجر په انکار د قیامت باندې دی. قیامت نه انکار کی. یسألونک سوال کی استان عن الساعة په باره د قیامت کې ایان مرساها چې کله به وي مرساها ودرېدل د هغې مراد ترې قیامت قایمېدل او ودرېدل دي دا به کله. قل ته ورته ووایه انما علمها یقینا علم د هغې عند ربي د رب زما سره دی. ما سره د هغې علم نشته دی. زه په غیبو نه پوهېږم. هغه علم د رب سره دی. لا یجلیها نه به ښکاره کوي هغې لره لوقتها په وقت د هغې کې الا هو مگر الله به ښکاره کوي. ثقلت فی السماوات درنه خبره ده فی السماوات په اسمانونو والارض او په ځمکه کې. قیامت خبره سخت خبره او درنه خبره ده. لا تأتیکم نه به راځي تاسې ته الا بغتة مگر ناڅاپه په قیامت قایمیږي. یسألونک کأنک حفی عنها مشرکانو دا ګمانو چې نبی صلی الله علیه وسلم به د قیامت په باره کې بار بار پوښتنې کړي او ځان به پوه کړی د هغه په وخت او د هغه په نیټه باندې. یسألونک سوال کوي دوی ستانه کأنک گویا کې ته حفی تالاش کوونکی عنها د هغې د دې قیامت باره کې ته تالاش کوونکی او تا به د الله رب العالمین نه د دې باره کې معلومات کړي. قل ته ورته ووایه انما علمها یقینا علم د هغې عند الله د الله سره دی. ولکن اکثر الناس لیکن ډېر د خلکو نه لا یعلمون نه پوهېږي. قل لا املک لنفسي نفعا ولا ضرا دا هم د هغوی جواب دی. زه په غیبو باندې پوهېدی ما به ځان ته ډېر خیرونه راجمع کړی وی او ما ته به هېڅ تکلیف نه وی رارسېدلی. قل ته ورته ووایه لا املک زه اختیار نه لرم لنفسي د خپل ځان دپاره نفعا د فایدې ولا ضرا او نه د ضرر الا مگر ما شاء الله هغه چې وغواړي الله تعالی. ولو كنت او کچیرې زه اعلم الغیب پوهېدلی په غیبو لاستکثرت خامخا ډېر به حاصل کړی وی ما من الخیر د فایدو نه ما به ځان ته ډېرې فایدې راجمع کړی وی او حاصلې کړی به مې وی. وما مسنی السوء او نه به وی رسېدلی ما ته السوء هېڅ تکلیف. آیتونه په دې باندې دلیل دی چې نبي صلی الله علیه وسلم عالم الغیب نه و بلکې دا صفت د الله رب العالمین دی. که نبی صلی الله علیه وسلم په غیبو پوهېدلی هغه نقصانونه چې ده او نبی صلی الله علیه وسلم ملګرو ته اوښتي دي او دوی ته نه وی اوښتی او دوی به ډېرې فایدې لاسته راوړی وی که په غیبو باندې پوهېدلی. ان انا نه یم زه الا نذیر مگر ویره ورکوونکی باطل پرستو او منکرینو او کفارو ته ویره ورکومه. وبشیر او زیری ورکوونکی لقوم د پاره د هغه قوم یؤمنون چې ایمان راوړي مؤمنانو ته بشارت او زیری ورکوم. والذي خلقكم من نفس واحده ایت کریمه نه وروسته الله رب العالمین رد شرک کی او حاصل او خلاصه دا ګور الله رب العالمین په انسانانو باندې څومره انعام کړی دی. ګور الله رب العالمین دی پیدا کړل ښځه ورته ورکړله
او کله چې د اولاد شلو د الله رب العالمین نه دعاګانې غوښتلې که صالح او نیک اولاد راکړي زه به شکرګزار شم او کله چې الله رب العالمین اولاد ورکړي نو بیا لګی شي او د الله رب العالمین سره شریکان جوړوي او د دې بچي نسبتونه بیا غیر الله ته کوي. هو الذي الله هغه ذات دی خلقکم چې پیدا کړي استې تاسې من نفس واحدة د یو نفس نه وجعل او پیدا کړي د منها د هغې نه زوجها بیوي د هغې لیسکن دې دپاره چې آرام وکړي الیها هغې ته. من نفس واحدة نه مراد یا جنس دی د یو جنس نه تاسې پیدا کړي استئ او یا من نفس واحدة د یو نفس نه مراد آدم علیه السلام دی چې د هغه نه بیبي حوا رضی الله عنها هم پیدا کړې ده. فلما تغشاها حملت حملا خفیفا. دې جملې نه وروسته اوس الله رب العالمین ذکر د اولاد د آدم علیه السلام کوي. د آدم علیه السلام په اولاد کې بعضې ښځه او خاوند هغه کله چې راولګېږي او خپلو کې سره نږدېوالی وکړي او د هغه نه حمل پیدا شي بیا د الله رب العالمین نه دعاګانې غواړي یا الله که روغ جوړ بچی دی موږ ته راکړه نو موږ به ستا شکرګزار بندګان شو. الله یې چې کله ورکړي نو بیا پکې شریکان جوړوي. د آیت کریمه کې بعضې مفسرینو بعضې روایات راوړي دي او د هغه روایاتو په بنا باندې د دې واقعي نسبت حوا رضی الله عنها ته کړی دی چې د بچي به نه پاتې کېدل. نو کله چې حمل شو شیطان ورته راغی چې په ده باندې نوم عبدالحارث کېده. حارث د شیطان نوم بیا به ورته پاتې کېږي. نو حوا رضی الله عنها همداسې وکړل. نو دې آیتونو کې د هغه حال ذکر کېږي. خو دې روایاتو باندې اهل علمو کلام کړی دی چې دا صحیح خبره نه ده بلکې دې آیت کریمه کې تر دې ځای پورې دا د آدم علیه السلام او د حوا رضی الله عنها خبره وه چې الله تاسې دې نه پیدا کړي استئ. او فلما تغشاها حملت حملا خفیفا د دې نه وروسته واقعه دا د اولاد د هغه سره تعلق لري. فلما تغشاها نو هر کله چې پټه کړه هغې لره خاوند د دې زنانه سره هم بستري او کوروالی وکړلو حملت نو حمل واخستلو حملا خفیفا په حمل سپک سره فمرت نو تله راتلله به په هغې سره د حمل سره تله راتلله. فلما اثقلت نو هر کله چې درنه شوه دا زنانه حمل یې واخستلو او درنه شوله دعوا الله نو دعا وکړه دې دواړو د الله نه دې ښځې او خاوند دعا وکړله ربهما چې رب د دوی دی د دې ښځې او د خاوند رب دی نو دوی د الله رب العالمین نه دعاګانې وغوښتلې. لئن اتیتنا که راکړلو تا مونږ ته صالحا روغ جوړ بچې لنکونن خامخا شو به مونږ من الشاکرین د شکرګزارو نه. نو د حمل په وخت کې بعضې مور او پلار راولګېږي دا دعاګانې د الله رب العالمین نه غواړي او بعضې داسې وي چې الله رب العالمین بچی ورکړي نو بیا الله سره شریکان جوړوي. فلما اتاهما نو هر کله چې ورکړلو دوی ته الله رب العالمین صالحا روغ جوړ بچی جعلا نو وګرځول دې دواړو له الله تعالی لره شرکاء شریکان فیما پاغه بچی کې آتاهما چې ورکړی دی دوی ته. فتعال الله عما یشرکون فتعال الله نو چت دی الله تعالی عما د هغه نه یشرکون چې دوی ورسره شریکان جوړوي. الله رب العالمین د شرک او د شریکانو نه اوچت ذات دی. ایشرکون ما لا یخلق شیئا وهم یخلقون. د آیتونو کې الله رب العالمین رد کوي په دوی باندې الله سره دوی هغه څوک شریکان جوړوي چې هغوی هیڅ شی پیدا کولی نشي بلکې هغوی خپله پیدا کړی شوي دي او دا خو څه کوي بلکې د خپل ځان سره نصرت او مدد نشي کولی. ایشرکون آیا دوی شریکوي ما هغه چا لره لا یخلقو چې نشي پیدا کولی شیئا هیڅ څیزه هیڅ شی نشي پیدا کولی داسې څیزونه الله سره شریکان کوي. وهم او دوی یخلقون پیدا کړی شوي دي دوی خپله پیدا کړی شوي دي. ولا یستطیعون او طاقت نه لري لهم د مشرکانو لره نصرا د مدد کولو. دغه شریکان چې دوی جوړی د مشرکانو دپاره د نصرت او د مدد هیڅ وس نه لري. ولا انفسهم او نه د خپلو ځانونو سره ینصرون مدد کولی شي. وان تدعوهم الى الهدى لا يتبعوکم. دې کې اوس نور حال د دوی د معبودانو ذکر کړي د بتانو عبادت او بندګي کوله نو دا خو که ته رابلې ستا تابعداري نشي کولی او که ته ورته آواز کې او که چپ پاتې کېږي هغه یو شانته بوت دی. نو وان تدعوهم او که بلئ تاسې دوی لره الی الهدى لارښودنې ته لا یتبعوکم تابعداري نه کوي ستاسې ځکه بوت دی تابعداري نشي کولی. سواء برابر ده علیکم په تاسې باندې
ادعوتموهم کتاسی رابلی دوی لرام انتم یا تاسی سامیتون چپی کتاسی چپی یا رابلی یا نتوی بانی برابر خبر دا بود ده نتابیداری کولی شي نستاسی خبر اوریدلی شي نسلیدلی شي بس دا ټول حالت په دوی باندې یو شانته ده ان الذين تدعون من دون الله عباد امثالكم دعتون کوم الله رب العالمین رد په مشرکانو باندې کی دوی د معبودانو عجز او کمزوري بیانوي ان الذين يقينا هغه کسان تدعون چرابلی تاسو ویلره من دون الله سوا د الله نه په حاجتونو او مشکلاتو کې رابلی الله نه سوا عباد بندگان دی امثالکم استاسی پشان فدعوهم نراو بلی دوی لرا فلیستجیبون قبل والدی وکلکم تاسی لرا دا توبیخ دا پار اللہ رب العالمین وی راوی بلی زی تشت دی قبل والی وکی ان کنتم کئی تاسی صادقین رشتینی الہم آیا دوی لرا ارجلن خپیشت دی یمشون بها چی مزل وکی بها پاغی ام لهم یاد دوی ایدین لا سنشت دی یبتشون بها چرانی ولوکی بها پاغی ام لهم یاد دوی اعین سترگشت دی یبصرون بها چلی دلوکی بها پاغی سرا ام لهم یاد دوی آذان غگونشت دی یسمعون بها چی اوری دلوکی پاغی سرا نشت دی بوتان دی نساوری نسوینی او نسرانی ولیشی قل ادعوا شرکاءکم ثم کیدونی فلا تنظرون قل ادعوا تورتو یا چراو بلی شرکاءکم شریکان ستاسی ثم کیدونی بیا چل جوړ کئی ماتا فلا تنظرون او محلت مراکوی ماتا زیده بوتانم راو بلی چه ماتا چل ول جوړ کی ماتا ضرر راو رسی او ایس محلت ماتا مراکوی دا ناشنا جمله ده د باطل پرستو چې دی په خپلو بوتانو قبرونو زیارتونو دي شیانو باندې دومره عقیده وي چې موحدین په هغه باندې وخت په وخت باندې ویری نو د موحد به داسې کلکه عقیده وي چې دوی د دې بوتانو د دې شرکیاتو د دې څیزونو نه به دا ویره نه کوي ځکه د مؤمن او موحد ویره به یوازې د رب العالمین نه به وي هغه به د مخلوق نه او د هغه څیزونو نه چې د الله سره د مشرکانو شریکان کړي دي د ده نه به ویره نه کوي ان ولی الله الذي نزل الكتاب دکوس علت ذکر کی چې موحد به ولې د غیر الله نه ویریږي ځکه د بچ کوونکې ذات هغه الله دی ان ولی الله یقینا بچ کوونکې زما الله تعالی دی الذي هغه ذات نزل الكتاب چې نازل کړی دی کتاب وهو هغه یتولى الصالحین بچ کوي الصالحین نیکان لرا نیکان خلق الله رب العالمین بچ کی وغت بچاو ورکی والذین تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم اوس رد په مشرکانو باندې کی والذین اوها کسان تدعون چرابلی تاسی غوی من دونه سوا د الله نه لا يستطيعون طاقت نلري نصركم د مدد کول استاسی ولا انفسهم او نه د خپل ځانونو سره انصرون مدد کولای شي نستاسی او نه د خپل ځانونو سره مدد کولای شي وَإِن تَدْعُوهُمْ أَوْ كَرَابَلَيْ تَاسِ دوی لَرَ إِلَى الْهُدَى لار خودنی تا لا يسمعون ناوری دوی وتراهم او ویني بت ينظرون چې ګوري دوی الیک تا تا وهم لا يبصرون او حال دا چې دوی نه ویني بوتان دي کنسترګي ورته جوړی کړی دي تا ته بګوري خو لیکن لیدل نشي کولای خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين دات نورستوس ناشنا آداب الله رب العالمین د دعوت ذکر کی هغه دا چې د معافی نه بدای انسان کار اخلي امر به پنه کوي باندې کې او د جاهلانو نه به اعراض او مخ کرزي تعوذ بغواړي په هغه وخت کې چې هغه ته شیطان وسوسه ورچی دارنګه الله رب العالمین ذکر عدم غفلت او داسې نور خسته آداب ذکر کی خذ العفو عمل کوا په معافی کولو معافی کوا خلکو ته وامر بالعرف او حکم کوا پنه کوي کولو واعرض او مخړه عن الجاهلین د جاهلانو ناپوی او جاهلانو سره بحثونه او مباحثه او د شینه مکوا هغوی نه مخ کرځوا واما ينزغنك من الشیطان نزغ فاستعذ بالله دات بل ادب ذکر کیږي او الله رب العالمین نه استعاذه او پناهي غوښتل کله چې شیطان انسان ته وسوسه ورچی کله بي ځای غوسه کی او داسې نور واما ينزغنك او کورسیږي تا ته من الشیطان د شیطان نزغ وسوسه فاستعذ نو پناهي غواړه بالله په الله باندې پناهي غواړه
انه یقینا الله تعالی سمیع اوریدن کې علیم په ذات ده. ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشيطان اکل کل وسوسه کافر ته هم راځي او د مسلمان او د کافر وسوسه کې فرق دا دی چې مسلمان ته وسوسه راشي الله رب العالمین به یادي الله رب العالمین عذابونه دغه وعدي دغه عقاب در یادي. ان الذين يقينها كسان اتقوا چې ویریږي د الله نه اذا مسهم کله چې ورسیږي دوی ته طائف وسوسه من الشیطان د شیطان نه تذکروا نو یاد کی الله تعالی یادی فاذا هم نو دغه وخت کې هم دوی مبصرون لیدون کی وی دا خپل خطا لره شیطان ورته کوم وسوسه چولی نه تزر متوجی شي او غیلره لیدون کی وی. واخوانهم يمدونهم في الغي هرچی د شیطانانو ورونه دي کفار دي ناغي شیطان چې د امداسي رو باندې گمراهی تر دې پورې چې هلاکت ته ورغورځي. واخوانهم ورونه دي شیطانانو يمدونهم زیتی دوی لره فی الغی په سرکشی کې ثم لا يقصرون بیا کمه نه کوي دوی د شیطانان دغه په گمراه کولو کې کمه نه کوي تر دې پورې چې سم هلاکت ته ورغورځي. واذا لم تأتهم بآیه قالوا لولا اجتبیتها کې اوس نمونه دوی د گمراهی ذکر کوي. دوی معجزات د پیغمبر خود ساخته شیګنی چې دا د ځان نه جوړي. دی به د نبی صلی الله علیه وسلم نه مطالبه کولی چې ولې دا فلانه کار نه کې دا فلانه معجزه او دا ولې نه کې هغه ولې نه کې. الله رب العالمین د دوی جواب کوي چې ورته وایا زه د وحی تابع یم ارڅ چې کوم هغه په وحی باندې کوم. دویم دا د قران کریم نه غټه معجزه شته د تابعداري ولې نه کوي. واذا لم تأتهم وکل چرانه وړي ته دوی تبعات نه ونخا هغه نه چې دوی غواړي هغه معجزې چې دوی غواړي قالوا ويدوا لولا اجتبيتها ولد ځان نه جوړه دا معجزه ولد ځان نه جوړه. قلت ورته وایا انما اتبع یقینا ز تابعداریکم ما دا یوحى چې وحی کړي شی لیماتا من ربي د طرف درب زمانہ هذا بصائر من ربكم هذا دا قرآن کریم بصائر د پوی خبرې دی من ربکم د طرف درب ستاسینا. قرآن کریم دا د پوی خبرې دی او د عقل مندۍ خبرې دی. وهدن او هدایت دی و رحمت او رحمت دی لقوم دا قوم د پاره یؤمنون چې ایمان راوړي. واذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون. مخکې د قرآن کریم ذکر وشو نو اوس ادب الله رب العالمین ذکر کی. دا قرآن چې لوستل کیږي د تغوک کی دی او چپ شي د لوستلو په وخت کې. واذا قرئ القرآن وکله چې لوستل کیږي القرآن قرآن فاستمعوا نو غوږ کیږدئ له هغې ته قرآن کریم ته غوږ کیږدئ وانصتوا او چپ شي لعلکم دې دپاره چې په تاسو ترحمون رحم وکړی شي. قرآن کریم چې لوستل کیږي هغه ته باید انسان غوږ کیږدي او د لوستلو په وخت کې باید انسان چپ شي. آیت کریمه نه بعضې خلکو استدلال کړی دی په ترک د سورة الفاتحې خلف الامام باندې چې د امام پسې به وایي سورة الفاتحه نه لولې ځکه چې هلته وایي قرآن کریم قرات کیدلی شي. د آیت کریمه نه دا استدلال کول په ترک د سورة الفاتحې خلف الامام باندې دا بالکل غلط دی. یو خدا دی چې د آیت کریمه د نزول موضوع ته تاسې وګورئ. د مشرکانو باره کې الله رب العالمین هغه موقع باندې نازل کړلو چې هغوی به ویلې وقال الذین کفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فیه لعلکم تغلبون. قرآن چې نازلیږي نو تاسې شور کوئ. الله رب العالمین ادب نازل کړلو چې چپ شئ او غوږ دې ته ونیسئ. دویم دا دی چې دا بالکل موږ منو چې دا عام آیات دی منځ وغیره ټولو ته شامل دی لیکن د قرآن کریم او د نبی صلی الله علیه وسلم د احادیثو ترمنځ هیڅ ټکر نشته دی. نبی صلی الله علیه وسلم په صحیح احادیثو کې دا ویلي دي چې لا صلاة لمن لم یقرأ بفاتحة الکتاب دا چا لمونځ نه کېږي چې سورة الفاتحه پکې نه لولي. هغه امام پسې ولاړ وي که منفرد وي که په جماعت باندې وي هر حالت کې وي. او په صحیح احادیثو کې دا ثابت ده چې نبی صلی الله علیه وسلم پسې د سحر لمونځ کې صحابه کرامو سورة الفاتحه لوستلې ده. حال دا دی چې د سحر لمونځ دا جهري لمونځ وي. په جهري لمونځونو کې صحابه کرامو د نبی صلی الله علیه وسلم پسې سورة الفاتحه لوستلې ده. نو دا تخصیص د سورة الفاتحه ده. قرآن کریم کې الله رب العالمین ویلي چې قرآن لوستل کېږي چپ شئ
خو لیکن د سورة الفاتحه اجازه ورکړې ده. نو دا تخصیص دی د دې آیات نه. آیات عام دی او د سورة الفاتحه لوستل د تخصیص د دې آیات نه دی. معنا دا ده چې یوازې سورة الفاتحه انسان د امام پسې لوستلی شي، د هغې نه اخوا به قرائت بیا نه کوي. حدیث د ابو داود او ترمذي کې راځي چې نبی صلی الله علیه وسلم وی د سحر د لمانځه نه وروسته سلام وګرځولو او صحابه کرامو نه یې پوښتنه وکړله چې تاسې ما پسې څه قرائت کوئ؟ نو صحابه کرام ویلې هو. نبی صلی الله علیه وسلم ورته ویلې چې لا تفعلوا الا بفاتحة الكتاب، تاسې نور قرائت مه کوئ مګر سورة الفاتحه لولئ، فانه لا صلاة لمن لم يقرأ بها، ځکه د هغه چا لمونځ نه کېږي چې دا نه لولي. نو سورة الفاتحه به چې ځان ته وي، که د امام پسې ولاړ وي، که په جماعت کې وي، منفرد وي، په دې ټولو حالاتو کې به سورة الفاتحه وي. که جهر لمونځ وي او که خفیه لمونځ وي، که امام په جهر باندې قرائت کوي او که په خفیه باندې کې، په ټولو حالاتو کې ته د امام پسې سورة الفاتحه لوستلی شي، د دې نه اخوا قرائت به بیا نه کې. او د دې مثالونه دین اسلام کې نور هم شته دی. قرآن کریم کې الله رب العالمین فرمایي السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، د غل سړي او د غلې ښځې نه لاسونه کټ کړي. نو لاس دا چا ویلی دی چې دا د دې مړوند پورې دی؟ بلکې لاس خو تر د اوږې پورې دا ټول دی، خو موږ ولې تر د دې مړوند پورې لاس کټ کوو؟ ځکه دا تخصیص په احادیثو کې راغلی دی، دا تخصیص په احادیثو کې راغلی. نو دې د وجې نه دلته الله رب العالمین فرمایي قرآن لوستلی کېږي چپ شئ. نبی صلی الله علیه وسلم یې حدیث کې تخصیص کړی دی چې سورة الفاتحه لولئ، د هغې اجازت شته دی. نو سورة الفاتحه د په نصوصو کې خاص شوي ده د عام حکم نه. هغه علما او خاص طور مبتدعین چې د آیت کریمه نه په ترک د سورة الفاتحه باندې استدلال کوي، دا مغوی حال چې تاسې به ختمونو کې وګورئ، ختمونو کې یو چغې شروع کړي وي، یو ځای نه قرائت کوي، بل ځای نه قرائت کوي، بل ځای نه قرائت کوي، په زوره باندې چغې شروع کړي، یو هم د بل چا قرائت ته غوږ نه ږدي. نو هلته هم باید تاسې به چپ شئ، ولیکن ختمونو کې بیا دا خبرې ورته یادې نه وي. واذکر ربک فی نفسک تضرعا وخیفا، ایت کریمه کې الله رب العالمین اوس نور آداب ذکر کی. واذکر او یادوه ربک رب خپل فی نفسک په خپل زړه کې تضرعا په عاجزۍ، وخیفا او په ویرې سره. الله رب العالمین په ویرې او عاجزۍ سره یادوه. ودون الجهر او ښکته د جهري من القول وینانا، د جهري وینا او د اوچتې وینا نه ښکته یادوه، په خفیه باندې د الله رب العالمین ذکر کوه. بالغدات په وخت د سبا والآصال او بیګا کې. ولا تکن او مکیږه من الغافلین، د غفلت کوونکو نه، غفلت کوونکو نه مکیږه چې د الله رب العالمین ذکر او الله رب العالمین هیر کې. آیت کریمه دلیل شو په اهمیت د ذکر په سبا او بیګا کې. سحر او بیګا کې و مومن انسان د اذکارو پابندي کوي، ذکر پابندي به کوي، د دې نه به غافله کېږي نه. ان الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه. ایت کریمه کې الله رب العالمین ترغیب ورکوي خپل عبادت ته. حال د ملائکو الله رب العالمین بیانوي چې ګوره د ملائک مقرب مخلوق دی الله رب العالمین ته، خو هغه د عبادت نه ځان اوچت نه ګڼي او د الله رب العالمین عبادت کوي. ان الذين یقینا هغه کسان عند ربک چې نږدې دي رب ستا ته، لا یستکبرون لوی نه کوي عن عبادته، د عبادت د هغه نه، الله د بندګۍ او عبادت نه لوی نه کوي. ویسبحونه او پاکي بیانوي هغې لره، الله رب العالمین ته پاکي بیانوي. وله او خاص هغه ته یسجدون سجدې کوي، الله رب العالمین ته سجدې کوي. د سورة الاعراف لفظي ترجمه او مختصر تفسیر هم د رب العالمین په خاص توفیق او مدد سره سرته ورسېدلو. د دې صورت هم ناشنا امتیازاتو د نورو صورتونو سره. یو ناشنا امتیاز خو دا و چې په ده کې د آخرت او خاص طور د جنت او د جهنم او د اعراف والاو تذکره وشوله چې دا په نورو صورتونو کې نه وه. دویم دې صورت کې الله رب العالمین رد د شرک وکړلو او په توحید باندې مختلف عقلي او نقلي دلایل ذکر کړل. دارنګه داعی انسان دپاره مختلف او ښایسته آداب الله رب العالمین دې صورت کې ذکر کړل. د انبیا علیهم السلام ناشنا واقعي او قصص دې صورت کې ذکر شو. داسې نور مختلف فواید او امتیازات دې صورتونو نورو صورتونو سره. الله رب العالمین دې محتاج ته دې صورت په احکام باندې عمل کولو توفیق را نصیب کړي. کوم ځای کې خطا زیاتې کمې شوي الله رب العالمین نه معافي غواړو او الله رب العالمین دې د خپل کتاب مزید علم موږ تاسو ته را نصیب کړي. اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين
وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.